دیرسم او آخري لامل په هر کار کې منځلاری اوسه. د منځلاري اعتدال یو شرعي او عقلي مقصد دی، او که څوک نیکمرغه ژوند غواړي نو خپلې هیلې دې په واک کې ولري او په هر کار کې دې له منځلاري څخه کار واخلي. که د غصې په حال کې یو کار ترسره کوي او که د نرمۍ، همدا شان په هر څه کې له کمي او زیاتي نه ځان ساتل پکار دی، ځکه عدل دومره ضرور شی ده چې دین هم له میزان یعنی تلې سره رالیږل شوی دی او دنیوي ژوند هم پر عدل ولاړ دی. هغه څوک به د تل لپاره ستړی، ستومانه او له هر چا نه ډیر بدمرغه وي چې تل د خپلو هیلو پلوی وي، د زړه له غوښتنې سره سم ځغلي او څه چې غواړي دی یې ترسره کوي، ځکه داسې کس د تل لپاره د پیښو او حوادثو په دام کې نښلي او د ژوند په ټولو خواو کې له تیارو سره مخ کیږي او په زړه کې د کینې او حسد اور بل وي، ځکه داسې انسان د تل لپاره په خیالاتو او وهمونو کې شپې سبا کوي، تر دې چې دی داسې فکر کوي چې ګوندې ټول خلک د ده پر ضد دي، سره له دې چې خلک به د ده لپاره ښه خواخوږي وي. له دې امله تل په وسوسه اخته وي او فکر کوي چې ګوندې ټوله نړۍ دته په کمین کې ده او له همدې امله د غم، درد او کړاو په تورو تیارو کې ژوند کوي. د چا زړه ته ویره او راچول او د ویره خبرونه خپرول په شریعت کې ناوړه کار بلل شوی دی، خو انساني طبیعت ته دا کار ډیر آسان دی. دا چارې هماغه خلک ترسره کوي چې له دین او ژوندیو ارزښتونو بې برخې وي. يحسبون كل صيحة عليهم، دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد بولي. په دې اړه تا ته زما سپارښتنه دا ده چې ښه ډاډمن ژوند کوه، هسې اټکلي پیښې ځان ته مه انځوروه، ځان ته له وریځو اوښان مه جوړوه او خپل ځان په زوره مه ویروه، ځکه ویره اکثره له هغه څه نه کیږي چې هیڅ شتون نه لري، یا یې رامنځته کېدل هیڅ شونې نه وي. د ځان ډاډمن کولو لپاره یوه طریقه دا ده چې له کوم مصیبت څخه ویریږي وار له مخې یې پر ځان فرض کړه، په خپل ذهن کې ورته ځای ورکړه، په دې سره به ته له وسوسو او وهمونو خوندي پاتې سي او هره لویه ستونزه به درته ډیره کوچنۍ برېښي. ای زما هوښیاره وروره، د مچ له وزر نه ځان ته غرونه مه جوړوه، بلکې له منځلارۍ څخه کار واخله. د محبت او کرکې په اړه په حدیث کې راغلی دی چې په دوستۍ کې ډیر مه خوږیږه، کیدای سي دغه کس د سبا ته دښمن سي او په دښمنۍ کې هم ډیر مه ترخیږه، ښایي همدغه کس یوه ورځ ستا دوست سي، بیا به دې ورته سترګې خړې وي. له دې امله په هر کار کې منځلاري پکار ده. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. کیدای سي چې الله تعالی ستا او د هغو خلکو ترمنځ مینه پیدا کړي چې ستاسې ورسره دښمني ده، او الله تعالی ځواکمن دی او الله تعالی بخښونکی او مهربان دی. پای. پورتنۍ لیکنه به تر هغه په کاغذ یا په دغه غږیزه بڼه وي او ته به ترې هیڅ ګټه وانخلې چې په ځان، کورنۍ، دنده او ټول ژوند کې دې پلي کړي نه وي، او که دا کار دې وکړ نو تا ته به په زړه پورې ښایسته او خوږ ژوند در په برخه سي چې همدا خوښ ژوند به دې په تلپاتې ژوند یعنی آخرت کې هم خوښي هوساینې ته راکاږي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ای ربه، ته موږ ته په دنیا کې هم سپېڅلی او په زړه پورې ژوند راوبخه او په آخرت کې هم موږ د دوزخ له اور نه وساته. آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.